رادیو الرحمن الرحیم. د رادیو محترم اوریدونکو او د نور د لارویانو د خپرونې عزتمنو مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوښ او خوشحاله یم چې دا د یو ځل بیا د یو بلې خپرونې په وړاندې کولو سره ستاسې په چوپړ کې یم. معزز اوریدونکو، په دې هیله چې د دین او ژوند په ټولو چارو کې بریالي اوسئ او همداراز زموږ نننۍ خپرونه هم په غور سره تر پای پورې واورئ. دا د خپرونه پیلوو. ښاغلو او آغلو اوریدونکو، په دې خپرونه کې غواړم چې د الله جل جلاله په لار کې د جهاد د کولو د بیعت په اړوند او همداراز پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره د میرمنو د بیعت په هکله تاسې دیندارو او معزز اوریدونکو ته ځینې معلومات درکاندم. حضرت انس رضی الله عنه وایي، د احزاب په ورځ پیغمبر علیه الصلاة والسلام خندق ته راغی. ګوري چې مهاجر او انصار صحابه کرام په سخته یخنۍ کې سهار وختي لګیا دي او خندق وباسي. غلامان هم ورسره نشته چې پر ځای کار وکړي. هغه مبارک چې د صحابه کرامو دا سخت حالت او لوږه ولیده، نو داسې ویل: خدایا، اصل ژوند خو ژوند د آخرت دی، نو انصارو او مهاجرو ته بخښنه وکړي. د دې په جواب کې صحابه کرامو داسې ورته وویل: موږ هغه څوک یو چې محمد صلی الله علیه وسلم سره مو تر مرګه د جهاد لوز کړی ده. حضرت سلمه رضی الله عنه وایي، یو ځل ما پیغمبر سره بیعت وکړ او بیا د یوې ونې سیوري ته کېناستم. کله چې خلک کم شول، پیغمبر را نارې کړل: د اکوه زویه، ته بیعت نه کوې؟ ما وویل: یا رسول الله، ما بیعت کړی دی. وی فرمایل: بیا راشه بیعت وکړه. نو زه ور ولاړ شوم او بیا مې بیعت ورسره وکړ. یو راوی وایي، له نوموړي نه مې پوښتنه وکړه چې په دې ورځ تاسو د کوم شي په هکله بیعت کاوه؟ هغه راته وویل: موږ پر مرګ باندې بیعت کاوه. حضرت عبدالله ابن زید رضی الله عنه د حره جنگ په ورځ یو سړی راغی او ده ته ویل چې ابن حنظله له خلکو څخه په مرګ باندې بیعتونه اخلي. ما ورته ویل: له پیغمبر نه وروسته زه هیڅ چا سره په دې خبره بیعت نه کوم. حضرت عبیدالله ابن رافع رضی الله عنه وایي، یو ځل یوې سیمې څخه د شرابو څو مشکونه راغلل. حضرت عباده ابن صامت رضی الله عنه چې خبر شو، ورغی ټولې وشکول او بیا یې وویل: موږ پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره ژمنه کړې ده چې که زړه مو غواړي او که نه غواړي، په هر حال کې به د خدای او رسول خبره اورو او منو به یې. په هر حالت کې به د الله جل جلاله په لار کې لګښت کوو، د نیکیو لارښوونه او له بدیو به یې څارول کوو او د الله جل جلاله د رضا خبرې به کوو او د هغه په وړاندې به د هیڅ چا له ملامتیا څخه نه ډارېږو. په یثرب کې به جناب پیغمبر مرسته او داسې ساتنه کوو لکه د خپلو کورنیو. دا هغه څه دي چې موږ یې پیغمبر سره بیعت کړی او بدله یې جنت ده. بیا هم حضرت عباده وایي، پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره په جنگ بیعت وکړو. حضرت عباده وایي، موږ پیغمبر سره په جنگ بیعت وکړ او دعا ژمنه مو وکړه چې په هر حال کې به اطاعت کوو. امیر سره به د امارت په سر جنگ نه کوو، هر چیرې به حق وینا کوو او د الله جل جلاله په حق به د هیڅ چا له ملامتیا څخه نه ډارېږو. حضرت ابن جریر رحمت الله علیه د حضرت جریر رضی الله عنه له خولې دوه روایتونه را نقل کړي دي او وایي، پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ورغلم او عرض مې وکړ: یا رسول الله، زه تا سره بیعت کوم چې که زړه مې وغواړي او که ونه غواړي، په هر حال کې به ستا خبره اورم او منم به یې. نو هغه مبارک راته وفرمایل: داسې نشي کولای، داسې ووایه چې څومره مې په وس پوره وي. ما وویل: ته خپله وسه به ستا خبره اورم او منم به یې. پیغمبر مبارک لاس راکړ او د همدې خبرې او د مسلمانانو سره د خواخوږۍ ژمنه یې راڅخه واخیسته.
په ابو داود کې او نسائی کې د دې حدیث په آخر کې دی چې بیا به کله حضرت جریر یو چا سره معامله کوله نو ورته ویل به یې څه چې ته راکوې دا زما له هغه څه نه ډېر خوښ دي چې زه یې درکوم، نور ستا خوښه ده، یعنې ستا په هکله هم زه همدا فکر لرم. دا د نوموړي د خواخوږۍ یوه بیلګه وه. حضرت ابن عمر رضی الله عنهما وایي موږ به چې پیغمبر سره په اورو او منو یې بیعت کاوه، پیغمبر به راته وفرمایل داسې ووایاست چې تر څو مو وس رسیږي اورو به او منو به یې. حضرت عتبه ابن عبد رضی الله عنه وایي ما پیغمبر سره 9 ځله بیعتونه کړي دي. 15 ځله مې دا بیعت کړی ده چې د خدای او رسول خبره به اورم او منم به یې، او 2 ځله مې د خدای او رسول سره په مینه کولو بیعت کړی ده. حضرت انس رضی الله عنه ویل ما به په دغه لاس پیغمبر سره بیعت کړی چې څومره مې وس رسیږي خبره به اورم او منم به یې. د نور لارویان راهیان نور دغه خپرونه هر یک شنبه، سه شنبه او پنج شنبه د غرمې په 12:15 دقیقو له شریعت غږ رادیو په 93 FM څپه او تکرار یې په شنبه، دوشنبه او چهارشنبه له ملي رادیو په منځنۍ 101 او FM 115.2 څپو د سهار په 6 بجو او 10 دقیقو اوریدلی شي. محترم اوریدونکو، اوس به راشو پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره د میرمنو د بیعت په اړوند ځینو معلوماتو ته. حضرت عاتیه رضی الله عنها وایي پیغمبر چې مدینې منورې ته راغی د انصارو میرمنې یو کور ته راوغوښتې او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یې ورولېږه چې بیعت ورسره وکړي. هغه چې ورغی په دروازه کې ودرېده، سلام یې وکړ، میرمنو د سلام ځواب ورکړ. حضرت عمر فاروق ورته وویل زه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام استازی یم. هغوی ورته وویل پیغمبر او استازي ته دې ښه راغلاستي. حضرت عمر فاروق ورته وویل اوس دا راته ووایاست چې تاسو په دې خبره بیعت او ژمنې ته چمتو یاست چې الله سره به شریک نه نیسئ، غلا به نه کوئ، زنا به نه کوئ، خپل اولادونه به نه وژنئ، چا پسې به داسې درواغ نه تړئ چې د خپلو لاسونو او پښو ترمنځ جوړوئ، او نه به کوم ښه کار کې بې امري کوئ. ټولو میرمنو په یوه خوله وویل هو موږ د دې ټولو خبرو منلو ته تیار یو. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه له د باندې نه لاس ور وغځاوه او میرمنو له کوټې نه لاسونه وغځول. حضرت عمر فاروق وویل الله ته ګواه اوسه. ام عطیه رضی الله عنها وایي بیا نوموړي موږ ته ځینې لارښوونې وکړې. یوه دا چې د اختر لمانځه ته لویان میرمنې او هوښیاران ماشومان هم تلای شي، خو په جنازه کې ګډون نشي کولای او نه پرې جمع فرض ده. یو راوي وایي ما له استاد نه د دې په حقله پوښتنه وکړه چې نه به په یو ښه کار کې بې امري کوي. په دې حقله مې چې پوښتنه وکړه نو راته یې وویل له دې څخه مراد د مړي په سر ژړا ده. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ترور سلمه بنت قیس رضی الله عنها چې د اسلام دواړو قبلو ته یې لمونځ کړی و، دا وایي زه د څو انصارو میرمنو سره پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته راغلم او په دې خبرو مې لوظ ورسره وکړ چې له الله سره به هیڅ شریک نه نیسو، غلا به نه کوو، زنا به نه کوو، اولاد به نه وژنو، چا پسې به داسې درواغ نه تړو چې د خپلو لاسونو او پښو ترمنځ جوړوو، او نه به په کومه ښه کار کې بې امري کوو. په آخر کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام راته وفرمایل له خپلو خپلوانو سره خیانت هم مه کوئ. موږ چې راووتو وروسته مې یوې مېرمنې ته وویل ته ورشه پیغمبر نه پوښتنه وکړه چې خاوندانو سره خیانت څه ډول وي. هغه چې ورغله پیغمبر ورته وویل خاوند سره خیانت دا دی چې یوه میرمن په خپل سر چاته د خاوند مال ورکړي. حضرت عقیله بنت عتیق ابن حارس رضی الله عنها وایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام په ابتح سیمه کې و
زه او مور مې قریره بنت حارس د مهاجرینو یوې ډلې میرمنو سره ورغلو، غوښتل مو بیعت ورسره وکړو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د هغوی ټولو خبرو بیعت راڅخه واخیسته چې په مبارک آیت کې یادونه شوې ده. موږ لاسونه ور وړاندې کړل، خو پیغمبر وویل زه پردیو میرمنو ته لاس نه ورکوم او زموږ لپاره یې د بخښنې دعا وکړه. همدا زموږ بیعت و. حضرت امیمه بنت رقیه رضی الله عنها وایي موږ څو تنه میرمنې پیغمبر ته ورغلو او د هغه خبرو لوز مو ورسره وکړ چې په مبارک آیت کې یادونه شوې ده. په آخر کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمایل دا ووایاست چې تر خپله وسه به په دې خبرو عمل کوو. موږ یو تر بله وویل چې خدای او رسول خو پر موږ زموږ له ځانونو هم ډیر رحم لري. بیا مو پیغمبر ته وویل یا رسول الله لاس را وړاندې کړه چې باید در سره وکړو. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایل زه پردیو میرمنو ته لاس نه ورکوم او 100 میرمنو ته زما خبره داسې ده لکه یوې میرمنې ته چې وي. حضرت عبدالله ابن عمرو رضی الله عنهما وایي امیمه بنت رقیقه چې کله د بیعت لپاره پیغمبر ته راغله، هغه ورته وویل له خدای پاک سره به هیڅوک شریک نه نیسئ، غلا به نه کوئ، زنا به نه کوئ، خپل بچی به نه وژنئ، چا پسې به داسې درواغ نه وایئ چې خپلو لاسونه او تر پښو تر منځ جوړوئ، په مړي به ویر نه کوئ او د جهالت د زمانې په ډول به زیب و زینت باندې ځان نه ښکاره کوئ. حضرت عایشه بیبي وایي فاطمه بنت عتبه ابن ربیعه رضی الله عنها پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته د بیعت لپاره راغله. هغه مبارک ترې د آیت یعنی له خدای سره به شریک نه نیسئ، غلا به نه کوئ، زنا به نه کوئ، له دې سره سمې ژمنه اخیستل پیل کړل. هغې له ډیره شرمه لاسونه په سر کېښودل. نو د هغې دا کار د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ډیر خوښ شو. بیا ما ورته وویل ای د خدای بنده اقرار وکړه ولا چې موږ هم د همدې خبرو بیعت کړی ده. هغې وویل چې داسې ده نو سمه ده او د ټولو خبرو بیعت مو وکړ. په خپله حضرت فاطمه بنت عتبه په یو بل حدیث کې وایي زه او ورور مې حذیفه رضی الله عنه او خور مې هند رضی الله عنها پیغمبر ته ورغلو چې بیعت ورسره وکړو. هغه مبارک د آیت سره سم ژمنه راڅخه واخیسته او ما وویل د کاکا زویه تا په خپل قوم کې له دې عیبونو څخه کوم یو لیدلی ده؟ ورور مې مخ راواړوه، ویې ویل بیعت وکړه ځکه چې همدا د میرمنو د بیعت توري دي. خور مې وویل زه خو د غلا نه کولو ژمنه نشم کولای ځکه چې زه د خپل خاوند له شتمنۍ څخه د هغه له اجازې پرته لګښت کوم. پیغمبر مبارک لاس شاته کړ تر دې چې ابو سفیان یې راوغوښته او ورته وویل ته خپلې دغې میرمنې ته ستا د شتمنۍ اجازه ورکوي؟ ابو سفیان وویل د تازه و شیانو ورته اجازه ده خو د وچو شیانو او نورو نعمتونو اجازه نه ورکوم. حضرت فاطمه رضی الله عنها وایي له بیعت نه وروسته مې پیغمبر ته وویل یا رسول الله له دې نه وړاندې راته ستا خیمه تر ټولو خیمو بده ښکارېده او دا مې ډیره خوښه وه چې خدای پاک له اوسېدونکو سره له منځه یوسي، خو اوس دا خیمه تر هغې بلې راته ګرانه ده. دا تر هر څه ښه ګڼم چې خدای پاک دا خیمه آباده کړي او برکت پکې واچوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام راته وفرمایل همداسې پکار ده په تاسو کې یو څوک تر هغې پوره کامل او مکمل مسلمان نشي کېدلی چې زه ورته له اولاد او پلار نه ډیر محبوب نشم. حضرت عزه بنت خابل رضی الله عنها وایي زه د بیعت لپاره پیغمبر ته راغلم نو راته وویل زنا به نه کوي، غلا به نه کوي او اولادونه به په ښکاره ژوندي نه ښخوي او نه به یې په پټه ښخوي. ما په زړه کې فکر وکړ چې په ښکاره ژوندي ښخول خو پیژنم خو په پټه یې ښخول هغه څه ډول وي؟ پوښتنه مې ترې ونه کړه خو ځان سره مې وویل چې د دې موخه ښایي دا وي چې اولاد به نه ضایع کوئ. نو قسم دی که له دې وروسته زه یو اولاد هم زیانمن او ضایع کړم. حضرت عایشه بیبي وایي هند بنت عتبه پیغمبر ته راغله غوښتل چې بیعت ورسره وکړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې لاسونو ته وکتل ورته وویل لاړ شه لاسونه دې بدل کړه.
بیا راشه. هغه ولاړه، لاسونه یې په نکریز وکړل. بیا راغله نو پیغمبر ورته وویل دا ژمنه وکړه چې له الله سره به هیڅوک شریک نه نیسم، زنا به نه کوم. هغې وویل آیا یوه آزاده میرمن هم زنا کوي؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیا ورته وویل د نیستۍ له امله به خپل اولادونه نه وژنې. هغې وویل تا کله زموږ بچي پریښي دي چې موږ یې ووژنو؟ راوي وایي د هغې په لاس د سرو زرو 2 بنګړي وه. نو له جناب پیغمبر نه یې پوښتنه وکړه چې د دې په هکله څه وایې؟ هغه مبارک ورته وویل دا د دوزخ 2 سکروټې دي. په یو بل روایت کې دي چې هند له خپل خاوند ابو سفیان سره مشوره وکړه. وی ویل غواړم پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره بیعت وکړم. هغه ورته وویل تا خو تر اوسه انکار کاوه، اوس څنګه چمتو شوې؟ هند ورته وویل بیګا شپه مې څو تنه مسلمانان ولیدل چې ټوله شپه یې عبادت کاوه، نو ډیره ترې اغېزمنه شوم. ابو سفیان رضی الله عنه ورته وویل تا خو د مسلمانانو په خلاف ډیر کارونه کړي دي، نو داسې وکړه چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته ورځي، یو څوک در سره بوزه. هند وایي حضرت عمر رضی الله عنه ته ورغلم، هغه یې له ځان سره کړ، پیغمبر ته ورغله او په پرده کې بیعت ورسره وکړ. امام شعبی رحمت الله علیه وایي هند له بیعت نه وروسته وویل ما خو د ابو سفیان ډیره شتمني له منځه وړې ده. نو ابو سفیان رضی الله عنه ورته وویل تا چې تر ننه زما څومره شتمني کارولې ده زما له خوا درته بخښل شوې ده. حضرت ابن جریر رحمت الله علیه د ابن عباس رضی الله عنهما له خولې لیکي ابو سفیان هند ته وویل تا چې تر ننه زما څومره شتمني اخیستې ده، که اوس د پلاس کې وي او که هغه نه وي ټوله مې در بخښلې ده. په دې خبره پیغمبر علیه الصلاة والسلام مسکی شو. هند یې وپېژانده او راویې غوښته. هند راغله، د جناب پیغمبر مبارک لاس یې ونیوه او بخښنه یې ترې وغوښته. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وویل ته هند یې؟ هغې وویل یا رسول الله څه چې شوي دي خدای پاک دې ترې راتیر شي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام نورو میرمنو ته مخ ورواړاوه او ورته وویل زنا به نه کوئ. هند وویل آیا یوه شریفه میرمن هم زنا کوي؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمایل نه، شریفه میرمن هیڅکله هم زنا نه کوي. بیا یې وفرمایل اولادونه به نه وژنئ. هند وویل زموږ اولادونه خو تا په بدر کې مړه کړل، اوس تاسو پوهیږئ او هغوی سره پوهیږي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیا وفرمایل چا پسې به داسې درواغ نه تړئ چې خپلو لاسونه او د پښو ترمنځ جوړوئ، او نه به کوم ښه کار کې بې امري کوئ، او نه به په مړو ویر کوئ. د جهالت په زمانه کې به د عربو میرمنو په مړو باندې ویرونه کول، جامې او ویښته به کول، مخونه به په څاپیړو وهل او ډیره واویلا به کوله. محمد ابن علی ابن حسین رضی الله عنهما وایي څو کسانو پیغمبر سره په داسې عمر کې بیعت کړی و چې نه یې ګیرې راغلې وې او نه بلوغ ته رسېدلي وه. د هغوی له جملې څخه یو حسن، بل حسین، بل عبدالله ابن عباس او بل عبدالله ابن جعفر و. دی وایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام له موږ نه پرته بل چاته په دومره کم عمر کې بیعت نه و ورکړی. په یو روایت کې دي چې عبدالله ابن جعفر او عبدالله ابن زبیر د 7 کلونو په عمر کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته د بیعت لپاره راغلل. هغه مبارک چې ورته وکتل وی خندل او دواړو ته یې بیعت ورکړ. حرماس ابن زیاد رضی الله عنه وایي زه پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته د بیعت لپاره راغلم، خو هغه مبارک دغه وخت ځکه بیعت رانه کړ چې عمر مې ډیر کم و. د حضرت منتشر رحمت الله علیه پلار وایي دا مبارک آیت چې را نازل شو چې الله پاک پکې فرمایي بې له شکه هغه خلک چې تا سره لوز یعنی بیعت کوي له الله سره بیعت کوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام له صحابه کرامو څخه ژمنه واخیسته چې د خدای لپاره به بیعت کوئ او حق خبره به منئ. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بیعت بیا بل ډول و. هغه به ملګرو ته ویل تر څو چې زه د الله منونکی یم تاسو به زما بیعت نه ماتوئ. البته د حضرت عمر فاروق او بیا د نورو خلفاو بیعت د پیغمبر د بیعت په ډول و. حضرت ابوالعفیف رضی الله عنه وایي له جناب پیغمبر نه وروسته خلکو حضرت صدیق اکبر سره بیعت کاوه. یو ځل زما په وړاندې د مسلمانانو یوه ډله راغله،
غوښتل صدیق اکبر سره بیعت وکړي. هغه ورته وویل تاسو دا ژمنه کوئ چې د الله د کتاب او بیا خپل مشر خبره به منئ؟ هغوی ویل هو. راوی وایي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه به له دې خبرو وروسته بیعت ورکاوه. دی وایي په دغه شپو کې زه نوی زلمی شوی وم. بله ورځ زه راغلم او وړاندې له دې چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه راته ووایي، ما ورته ویل ای د پیغمبر ملګریه، زه تا سره په دې خبره بیعت کوم چې د الله جل جلاله د کتاب او بیا خپل مشر او امیر خبره به منم. ما چې دا خبره وکړه حضرت ابوبکر صدیق راته ښکته پورته وکتل. فکر کوم زما دا کار خوښ شو، خدای دې پرې ورحمیږي. حضرت ابو سفر رضی الله عنه وایي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د شام لپاره د مسلمانانو یو لښکر تیار کړ او له ټولو یې ژمنه واخیسته چې کلک جنگ به کوي او که وبا در باندې راشي هغه به نه په شا کیږي. حضرت انس رضی الله عنه وایي زه چې له یو سفر نه بیرته مدینې منورې ته راغلم، حضرت ابوبکر صدیق وفات شوی و او پر ځای حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خلیفه و. نو ورغلم ورته مې وویل لاس راکړه، د هغه څه باید در سره کوم چې ستا نه وړاندې مې ستا له ملګري حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره کړی و او څومره مې چې په وس کې وي خبره به اورم او منم به یې. حضرت عمر ابن عطیه لیثی رضی الله عنه وایي حضرت عمر فاروق ته ورغلم، ما وویل ای امیر المؤمنین لاس را پورته کړه، خدای پاک دې ستا لاس همداسې پورته لري چې د الله او رسول له طریقې سره سم بیعت در سره وکړم. لاس را پورته کړ، وی خندل، وی ویل د بیعت مطلب دا دی چې ستا ځینې حقوق پر ما راغلل او زما ځینې حقوق پر تا درغلل. حضرت عبدالله ابن حکیم وایي ما په خپل لاس حضرت عمر فاروق سره بیعت وکړ چې خبره به اورم او منم به یې. حضرت سلیم ابو عامر رضی الله عنه وایي د حمرا سیمې استازي حضرت عثمان رضی الله عنه ته راغلل او په دې خبرو علاوه ورسره وکړ له الله سره به هیڅ شریک نه نیسو، لمونځ به کوو، زکات به ورکوو، د رمضان روژې به نیسو او د مجوسیانو اختر به نه لمانځو. هغوی چې د دې ټولو خبرو ژمنه وکړه حضرت عثمان غنی رضی الله عنه ورسره بیعت وکړ. مصور ابن مخزمه رضی الله عنه وایي حضرت عمر فاروق چې کله د یو یهودي لخوا په نیزه ووهل شو، نو وړاندې له دې چې روح خپل رب ته وسپاري د صحابه کرامو یوه جرګه یې جوړه کړه تر څو د مسلمانانو نوی مشر وټاکي. حضرت عبدالرحمن رضی الله عنه جرګې ته وویل که زما په حقله پریکړه کوئ نو له اوس نه درته وایم چې زه دې کار ته تیار نه یم، البته که ما ته اختیار راکړئ زه به په تاسو کې یو تن وټاکم. جرګې په یوه خوله اختیار ورکړ او بیا به د ټولو خلکو پام حضرت عبدالرحمن رضی الله عنه ته و او هغه به په دې حق له مسلمانانو سره مشورې کولې. حضرت مصور وایي د شپې په کور کې بیده وم چې د دروازې ټکهار مې تر غوږو شو چې راووتم حضرت عبدالرحمن دی. نو راته وویل ته قرار ویده یې او ما نن شپه بیخي خوب نه دی کړی، ورشه زبیر او سعد را وغواړه، څه خبره ورسره کوم. زه ورغلم، دواړه مې ورته راوستل، درې واړه کېناستل او له اوږدو خبرو اترو وروسته یې بیا راته وویل ورشه حضرت علي کرم الله وجهه راوله. ورغلم او هغه مې راوسته، تر نیمې شپې په یوازې ځای کې خبرې ورسره وکړې او بیا یې رخصت کړ. حضرت عبدالرحمن فکر کاوه چې ښایي حضرت علي د خلافت هیله لري، خو داسې نه به. بیا یې راته وویل ورشه حضرت عثمان را وغواړه. ورغلم حضرت عثمان رضی الله عنه ته مې وویل، هغه چې راغی دواړه د سهار تر اذان سره ناست وه، خبرې کولې. د سهار اذان چې وشو حضرت عثمان رضی الله عنه ولاړ. بیا چې جمع وشوه د جرګې ټول غړي د نبوي جومات منبر سره راټول شول. حضرت عبدالرحمن د مدینې منورې ټول مهاجر او انصار او د دې کال په حج کې د مسلمانانو د لښکرو امیر راوغوښته او منبر ته وخوته. له حمد او ثنا وروسته یې داسې وویل اما بعد، ای علي ګوره چې په زړه کې دې څه را نشي، ما چې مسلمانان څومره پوښتلي او د هغوی رایه مې په فکر کې نیولې ده، ټول د دې کار لپاره حضرت عثمان رضی الله عنه غوره بولي. بیا یې د حضرت عثمان لاس ونیوه، ورته وویل
زه تا سره بیعت کوم چې ته به د الله او رسول او دواړو خلفاو یعنی حضرت ابوبکر صدیق او حضرت عمر فاروق په لاره کې ځې. حضرت عبدالرحمن چې بیعت وکړ ټول مسلمانان که مهاجر و او که انصار او که د لښکر و امیران او عام مسلمانان دا ټول را پاڅېدل او په یوه خوله یې له حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه سره بیعت وکړ. ډیرو درنو او محترم اوریدونکو، اوس زموږ د خپرونې د پای شیبې شوې. د تاسو اجازه غواړم ته بلې او راتلونکې خپرونې چې انشاءالله بیا به ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم. تاسو ټول په لوی او بخښونکي خدای سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.